د خوبو تعبیر جهنم یعنی دوزخ. حضرت امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایلی دي که څوک په خوب کې وویني چې په دوزخ کې دی، نو تعبیر یې دا دی چې ګناهکار او بدکاره به باید توبه وکړي. او که وویني چې په دوزخ کې مقیم سوی دی او ورته څرګنده نه ده چې کله راغلی، نو تعبیر یې دا دی چې همیشه به د رزق په لټون پسې ګرځي. او که وویني چې ملایکې د تندي د وریښتانو څخه نیولی او جهنم ته یې غورځولی دی، نو تعبیر یې دا دی چې دا یې بدبخته دی. حضرت کرمانی رحمت الله علیه څوک خپل ځان په جهنم کې وویني، نو تعبیر یې دا دی چې د ګناه پر کار به زړور وي. او که وویني چې توره یې راکښلې ده او جهنم ته ولاړ دی، نو تعبیر یې دا دی چې بې حیا او بېکاره خبرې به کوي. او که وویني چې د جهنم څخه یو شی خوري، نو تعبیر یې دا دی چې د یتیم مال او سود به خوري. او که وویني چې د جهنم نږدې اور بل کړی دی، نو تعبیر یې دا دی چې یو سخت کار به یې مخته راسي. حضرت جابر مغربي رحمت الله علیه فرمایلي که څوک په خوب کې وویني جهنم ته یې په کشولو سره بوتلی دی، نو تعبیر یې دا دی چې دا سړی به په آخر کې کافر سي. او که وویني چې جهنم ته ولاړی او بیرته ځینې راووتی، نو تعبیر یې دا دی چې کومه ګناه وکړي د هغې څخه دې توبه وکاږي.